په تیر پروګرام کې موږ د دغه انځور پر تاریخ وغږېدو چې دا اوس یې تاسو پر سکرین وینئ. ما خپله خبره د بفر زون یا بفر سټیټ پر ټکي پای ته رسولې وه. راځئ نن پر بفر سټیټ یا بفر زون وغږېږو. تاسو به په کلو کې د پټیو یا د ځمکو د ویش پر مهال داسې خالي مځکه ضرور لیدلې وي چې د دوو غټو مځکو په منځ کې تشه پرته وي. دا ځکه چې کله د دوو غوسناکو کبرجنو ګاونډیانو مځکې سره نږدې سي او د شخړې ویره وي نو مشران په منځ کې یو تنګ ځای یا لاره خالي ور پرېږدي. دا د دې لپاره چې د دواړو پولې یو د بل سره نه ولګېږي او هره ورځ جنګ جوړ نشي. زموږ په کلیوال ژوند کې دغه ډول مځکې ته منځګړی ځای یا منځکی ویل کېږي. منځکی یا منځکی د دوو مندونو ترمنځ مځکې ته هم ویل کېږي. که مځکه غټه وي نو منځکی ورته ویل کېږي او د دوو مندونو ترمنځ که مځکه وړه وي نو بیا هغې ته منځکی ویل کېږي. خو آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د هیوادونو او سیاستونو ترمنځ همداسې منځګړي ځایونه یا هیوادونه شته؟ په نړیوال سیاست کې دې ته بفر سټیټ یا بفر زون ویل کېږي. کیسه داسې ده چې کله په نړۍ کې دوه ډېر غټ زورور او دشمن هیوادونه شتون ولري هغوی نه غواړي چې پولې دې سره ولګېږي. ځکه که پولې سره نږدې وي نو پوځونه به یې هره ورځ سره په جنګ وي او د یوې وړې خبرې له امله به داسې غټ جنګ جوړ سي چې دواړه به تباه کړي. یا دا چې دوی غواړي که چیرې د یوه یا د بل د جنګ نیت وي نو خپلې تورې او چړې تر خپل منځ په هغه خالي مځکه یا هیواد کې سره پڅې کړي چېرته چې نه یوه او نه هم بل سرمایه لګولې وي، نه یې کومه آبادي یا وداني جوړه کړې وي. نو دا دواړه طاقتور هیوادونه هڅه کوي چې په منځ کې یو کمزوري او بېطرفه هیواد یا بفر سټیټ په توګه ولري. خو زموږ د وطن یعنی افغانستان او زموږ د پښتني سیمو تاریخ او ژوند له دې سیاست سره څه تړاو لري؟ راځئ یو زبردست تاریخي مثال درکړم. شاوخوا 1.5 سل کاله مخکې په دې سیمه کې دوې لوی امپراتورۍ وې. یوې خواته برطانوي هند یعنی انګریزان وو او بلې خواته د روسیې لویه امپراتوري وه. دواړو غوښتل چې خپلو سیمو ته پراختیا ورکړي خو دواړه له یو بل څخه په ویره کې هم وو. هغوی نه غوښتل چې مخامخ یو له بل سره وجنګېږي. نو انګریزانو او روسانو په ګډه پریکړه وکړه چې په منځ کې باید یو بفر سټیټ یا بفر زون یا منځګړی هیواد ولري. آیا پوهیږئ هغه هیواد کوم هیواد وو؟ هغه هیواد افغانستان وو. خو انګریزان د افغانستان د سیاسیونو د ذهنیت سره بلد خلک وو او هیڅکله یې پر هغوی اعتبار نه درلود. انګریزان پوهېدل چې روس او افغانستان یو بل ته مجبوره دي. دوی هر وخت کېدای سي چې اتفاق سره وکړي. ځکه نو انګریزانو د هندوستان او روسیې ترمنځ بل بفر سټیټ هم جوړ کړ. دا بفر سټیټ هغه سیمې دي چې د ګندمک تر تړون لاندې پر 26 مۍ کال 1881 کې انګریزانو د افغانستان څخه راجلا کړي وي. یعنی دغه زموږ ستاسو پښتني سیمې چې نن سبا د سند و پنجاب او افغانستان ترمنځ پرتې دي او موږ تاسو ژوند پکې کوو. په یاد ولرئ چې لا نن هم موږ د بفر زون په حالت کې ژوند کوو. ځکه خو زموږ په سیمو کې نه کوم اقتصاد شته، نه کوم مضبوط انفراسترکچر، نه کومې اعلی تعلیمي یا د صحت ادارې. په بفر سټیټ یا بفر زون کې میشت وګړي د تعلیمي نصاب، میډیایي پروپاګانډ، هلته روان فعال پارلماني سیاست او د بیلابیلو انجوګانو سره سره په بیلابیلو خوشنما او غړو مذهبي، نېشنلستي، سیکولري او انقلابي نارو او تنظیمونو له لارې هم کنټرولېږي. د بفر سټیټ یا بفر زون د خلکو ژوند ژواک تل په خطر کې وي. که چیرې د یوې غټې امپراتورۍ توازن خراب سي نو تر ټولو لومړی د دغه بفر سټیټ میژان تر پښو لاندې کیږي او د طاقتورو د ګټو قرباني کیږي. په نړۍ کې هیڅ شی بې دلیله نه دی جوړ شوی. زموږ د سیمې تاریخ، نقشې او جګړې ټول د همدغه لویو لوبو او سیاستونو برخه دي. کله چې موږ په دې جیوپولیټیک حالت پوه سو نو بیا د پردیو په تبلیغاتو نه غولیږو او پوهیږو چې د چا تر شا د چا لاس دی. په راتلونکي ویلا کې به د داسې بلې موضوع په اړه غږیږو. که دا مجلس مو خوښ شوی وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې هغوی هم پوه سي چې ژوند باید څومره په اتفاق، اتحاد، ورورولۍ او په پام سره وکړو. وما علینا الا البلاغ.